علامه رشاد د سیمې او نړۍ په کچه یو لوی عالم و. د زموږ ادبیاتو ته، زموږ تاریخ ته ډېر څه ورکړي دي، او کوم کتابونه، کوم اثار چې د دوی چاپ شوي دي زموږ په فرهنګ او ادب کې بېساري دي. علامه رشاد هم لیکوال و، شاعر و، څېړونکی و او یو ښه مورخ و. دی الله پاک ته عجیبه حافظه ورکړې وه، یعنې په هره موضوع کې به چې پوښتنه ځینې کوله، ده به نه یوازې داسې معلومات ورکول، بلکې ماخذونه به یې وړاندې کول، او ماخذونه به یې دومره دقیق وړاندې کول چې حتی د کتاب مخ و کرښه هر څه به ورته په یاد و. ما یوه خاطره ده، یوارې موږ ورغلي وو، نو بحث راغی، موږ به ډېر څه ځینې زده کول او بحثونه به مو سره کول، پوښتنې به مو کولې، ده به زموږ پوښتنو ته جوابونه ویل او ډېر خوند په دقت باندې. نو یوه ورځ بحث راغی په هغه مجلس کې چې بعضې خلک تخریب کوي یا څه وایي چې دا ژبه د دوزخ ژبه ده، دا څنګه ده، څه شی ده. نو ده وخندل، وایي دا خو لیکنې خلک کوي په دې باره کې، او دا د نورو ژبو په باره کې هم شته، نه یوازې زموږ د ژبې بلکې نورو ژبو په باره کې هم شته. نو بیا یې زموږ د هېواد یوه بله ژبه وویل، وایي په دې باره کې هم لیکل شوي دي چې دا د خدای جلاله په نزد باندې یوه مغضوب شوې ژبه ده. نو بیا یې ما ته وویلې، د کتابخانه یوه بله کوټه کې وه، ما ته ویلې سهاره ته ورسه په المارۍ کې، په 5مه المارۍ کې 2مه راوک خلاص کړه، ورته دا کتاب اوس مې یاد دی چې 14م که 15م کتاب و، دا راواخله. ولاړم، ما کتاب مې راواخیست. نو چې کېناستم، وایي پلانکي یوه صفحه یې نوم راته واخیست، ما نه و په یاد، اوس مې یاد دی چې کومه صفحه وه. وایي دا خلاصه کړه. هغه مې خلاصه کړه، وایي 8مه کرښه ولوله. 8مه کرښه مې ولوله، هغه موضوع پکې وه. نو دغسې حافظه خدای پاک په کله په ځینو باندې لوروي، او د ده موږ به کله د سیمو پوښتنه ځینې کوله، د سیمو د نومو د تسمیې وجه، د هرې موضوع په باره کې به د ده معلومات ډېر دقیق وو، او ډېر یعنې واقعا چې وایي چې ژوندۍ اکاډمي وه، دا لقب ورکړی و خلکو، رښتیا هم ژوندۍ اکاډمي وه، د علم خزانه وه. اروا دې ښاده وي، یاد یې تل وي.